نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى قال في كتابه باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. باب دې په بیان د وجوب د امر د سړی کې چې سړی امر کوي اهل خپل کور والا ته او اولاد خپل بچو ته المميزين هغه بچی چې په خبره پويږي خوبت پیجنې جدا کوي وسائر من في رعيته او طول غسوق چې هغه د دما تحدي بطاعه الله تعالی غي ته حکم کوي د الله په طاعت ونهيم داغي من کول عن المخالفه د شیشنه د مخالفت نو تادیب مغیل ادب ور کول ومنعهم داغي من کول من ارتکاب منهي عنه د بارول دا غسنه چې داغنه من شوی دا. قال الله تعالی امام نووي رحم الله د باب د اثبات د پاره اول د قران کریم آیتونه راوړي. الله رب العالمین فرمایي وامر اهلک بالصلاه حکم کوا کور والا ته په منځ باندې واستبر علیها پرې باندې مضبوط شه. سورۃ طه یو سورۃ 22 نمبر آیات. وقال تعالی الله تبارک وتعالى فرمایي ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو قوا انفسکم واهلیکم نارا وسات خپل زانونو خپل کور والا د ورنا مانسو تربیت وکخه د خپل بچو د خپل خزي د خپل لوریانو نن چې معاشره خرابه ده اصل وجه دا چې مسلمانان د بچو تربیت نه کوي. عن ابي هريره رضي الله عنه روایت ده قال فرمایدا اخذ الحسن بن علي رضي الله تمره من تمر الصدقه راواغست حسن بن علي جو یو کجوره د صدقونه زکاتنا فجعلها في خلق واچولا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کخ ارمی بها گزارې کا لکه موږ ماشوم ته یو کنه چې کخ گزارې کا لری کا راشه ناولې ده اما علمتا نبی رسول الله تو فرمایل تا ته پته نشتا ان لنا کل صدقه چې من خو صدقه نخرو متفق علیه وفي روایت بل روایت کی راضی ان لا تحل لنا الصدقه یقینا من له صدقه حلال نه ده. وقول دا قول کخ یقال ویل شی بسکان الخاء ويقال ویل شی بکسر یا پکسر ما تنوین سره د تنوین وهي کلمه الزجر للصبي دا کلمه د شړلو د ماشوم ده عن المستقذرات د اغشنه چې هغه غندای. وکانه الحسن رضی الله عنه صبي ناسنه جون چې هغه ماشوم و. نبی رسول الله مرتدا خبر وکړه وګوره تربیه وشو کنه مناسبت د باب سره پدې کې ده. وان ابي حفص عمر بن ابي سلمة عبد الله ابن عبد الاسد ربيب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پر کټه د نبی علیہ السلام و د مور د نبی علیہ السلام په نکاح کې وقاله فرمایدا كنت غلاما ذو مالك في حجر رسول الله صلی الله علیه وسلم پغه د نبی علیہ السلام کې وکانت يدي تتيش في الصفحه زمان لاس بغرزده په کاسه کې ما با کاسه کې لاس ګرځاو خو بوټه و میرا غست. فقال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نبی رسول الله فرمایل یا غلام لك سم الله تعالی بسم الله وایا وکل بیمینک پخلاص خورا وکل مما یلیک د خپل مخینه خورا وی فما زالت تلك الطعمه همیشه دا زما خوراک بعد د دین رستا متفق علیه. وتتیشو مانسه د تدور په نواحی الصفحه چې زما لاس بغرزیده په اطرافو ده کاسه. وان ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده قال فرمایدا سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د نبی رسول الله نو ورید فرمایلی کلکم راعن هر یو پتا سو کې شپون کې ده وکلکم مسئول عن رعیت هر یو نه به پوس کې دل شي په بار د رعیت کې. الامام راعن امام چې دی هغه راي دی شپون کې دی و مسئول عن رعیت هغه نه به پوس کې دل شي په بار د رعیت کې. والرجل راعن سړی چې دی هغه راي دی په اهل پکور والا کې سړی پکور باندې مشر دی او مسئول عن رعیت داغه نه به تپوس کې درشي په بار د رعیت کې والمرات رعیت خزه چې د
راعیه د فی بیت زوجها په کور د خاوند کې ومسئوله داغه نه به تپوس کېدلی شي رعیت یا په باره د رعیت کې د کور په باره کې به الله تپوس کوي والخادم راعن خادم چې دا راعي دی فی مال سیدی په مال د سردار کې ومسئول هغه نه به تپوس کېدلی شي رعیت په باره د رعیت کې فکلکم راعن هر یو پتا سو کې شپون کې دی او کلکم مسئول عن رعیته هر یو نه به تپوس کېدلی شي په باره د رعیت کې متفق علیه وعن عمرو بن شعيب عن نبي عن جدي رضي الله عنه روایت دی قال فرمایدا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مروا اولادکم بالصلاه حکم کوي خپل بچو ته په منځ باندې وهم ابناء 7 سنین چې دا د وکلونه وضربوهم عليها وهي پاغه باندې وهم ابناء 10 چې دا د لسو کالي وفرقوا بينهم في المضاجع جدا والے راولې د دې په منځ کې به بستر کې حدیث حسن رواه ابو داود باسناد حسن وعن ابي ثريا صبرت ابن معبد الجهني رضي الله عنه روایت دی قال فرمایدا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل علم الصبي الصلاه وکوي معشوم تموز ل7 سنین چې کله وکالو تورسیږي وضربوه عليها وهي په منځ باندې ابن 10 سنین چې کله لسکالو تورسي حدیث حسن رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن ولفظ ابي داود لفظ ابي داود چې مرو الصبي حکم وکي معشوم ته به صلات په منځ باندې دا بلغ 7 سنین چې کله سو کالو ته ورسیږي وو کالو ته ورسیږي